بسم الله الرحمن الرحیم. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اداري مالی او تدارکاتي چارو سیستم ته ښه راغلاست. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، دغه سیستم چې ده د افغانستان په 34 ولایتونو کې په هوایي ډګرونو کې یا په میدان هواییګانو کې استفاده کیږي او په ترانسپورت جاده‌ای کې استفاده کیږي په شمول د مرکز. نو د دې سیستم په اړه باندې به دا درته ووایم چې دغه سیستم چې په کومه ټکنالوژۍ کې موږ جوړ کړی ده، ډېر سرعت یې فوق العاده زیات ده. د سنګل پیج اپلیکیشن ده. کله هم چې دا لوګین کو، دا به یو ځل لپاره لوډ خوري. چې کله دغه لوډ وخوړلو، د دې نه وروسته به سیستم هیڅکله لوډ نه خوري. هر کار چې تاسو پکې کوئ، په عین لحظه کې به دغه بخش تاسو ته راځي. نو لوډ دلته ښکارېږي چې لوډ او دا شی نه لري. د سرچ په اړه باندې د ډیټا د راخیستلو په اړه د ثبتولو په بخش کې په ټولو کې فوق العاده او ډېر تیز کار کوي. که چېرته زه تاسو ته دلته وښیم، دلته راشو، مثلا زه دلته ولیکم پکې احسان چې پکې ولیکو کومه ډیټا چې د تغیرات پکې راوستلي دي، ثبت کړي دي، دلته به اوس مکمل په عین لحظه کې دا ښکارېږي چې څومره تغیرات یې راوستلي دي او کوم کارونه یې کړي دي. نو راځو د دغه سیستم د بعضې ګروپونو او نورو معلوماتو په اړه باندې. دغه سیستم ته موږ د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي د مشکلاتو د حل، د نظریاتو او پیشنهادونو په اړه باندې. یو ګروپ چې موږ دلته جوړ کړی ده د اداري مالی او تدارکاتي چارو سیستم ده، چې په دو کې محترم معین صاحبان، رئیس صاحبان او آمرین او محترم مدیر صاحبان ټول پکې شامل دي، چې دلته خپل نظریات پکې وایي، مشکلات او پیشنهادونه دلته موږ سره شریکوي. موږ انشاءالله د هغه وخت ځواب ورکوو. بل بخش چې موږ جوړ کړی ده، بل ګروپ ته په دوهم واحدونو کې د اداري مالی او تدارکاتي چارو د تنظیم او تطبیق لپاره ده، چې په دو کې د 34 ولایتونو ټول مکمل کارمندان پکې شته ده. محترم معین صاحبان، رئیس صاحبان او امیر صاحبان پکې شته دي، هم د هوایي ډګرونو هم د ترانسپورت زمینی. بل ګروپ چې موږ جوړ کړی ده د حل مشکلات، چې دا د سیاسرو لپاره جوړ کړی ده. هغه چې په دو سیستم کې کوم مشکلات لري، موږ یې پر وخت باندې هغې ته دلته موږ سره شریکوي، موږ په وخت باندې هغه ورته جوړوو. نو د دې نه وروسته راځو موږ په بخش د سایډ بار. زه دا ته راځم د سایډ بار بخش ته. نو سایډ بار بخش چې ده، په دې کې موږ کوم بخشونه لرو؟ سایډ بار کې موږ په یو اصلي صفحه لرو، دغه برخې لرو.